یا دا بې سختګي چې اوس هم خلک په دنیا شته چې سترګو کې حیا شته، دوه مین شا یو ځای نه کړل. په دې خلکو کې خو دا شته. تاسو د شعر روانۍ ته ګورئ چې په شعر کې څومره رواني ده. دوه مین شا یو ځای نه کړل، په دې خلکو کې خو دا شته. دا د هغې د شعر د روانۍ او د سختګۍ یو ګڼ مثال و. د هغې د شاعرۍ په فني نظر لړۍ کې قافیه یوه خاص خبره ده، او هغه دا چې ده د دې هم ښه خیال ساتلی، د قافیې هم ښه خیال ساتلی، او د آفرین جوګه دی. او ورسره تاسو ملګري دا خبره په لحاظ کې وساتئ چې قافیه بس د حرفونو په اواز ده. دا وخت تفصیل ته ځکه نه ځم چې دا ځان له وخت غواړي. البته د عابد دا غزل په دې هکله واورئ ځکه چې عابد د حقیقت لمن کلکه نیولې ده، قافیې ته خاص پام کړی، د ستاینې وړ کار یې کړی، آفرین ورته ویل. ځکه چې سین سواد سی پښتو کې چورلټ هم قافیه دي. د دې نه علاوه د پښتو پلان خوشحال خټک هم له دې امله تېر شوی دی، او زموږ نور اسلاف هم مثالونه شته. عابد د قلم په ژبه ګویا شوی دی چې دا ستا په مینه کې اخلاص خو نه و، دا ستا عابد دپاره خاص خو نه و، تا مې د مینې قدر هېڅ ونه کړ، په تا کې دومره ډېر احساس خو نه و، زما په زړه دې څنګه لوبې وکړئ، دا ستا د پلار نیکه میراث خو نه و. د عابدعلي عابد د شاعرۍ د سرسري فني جایزې نه پس فکري جایزه نو دا خبره په ډاګه کېږي چې فکر یې د خپل عمر مطابق پوخ دی. او دا ټول هر څه نه زیات په شعر کې د محبوبې مینه څرګنده ده چې اول په دې مینه کې د وصل په جنت کې د ژوند مزیه اخیستې دي، او بیا وروسته د هجر په دوزخ کې څه ویللی شوی. او دا بیان د دې کتاب تا له راغلی مرګ دې ماله راشي په سلیزه کې ما رقم کړی دی. د عابد شاعري په فکري لحاظ موږ په درې غټو برخو ویشلي شو. عشقیه برخه کومه چې نسبتا زیاته ده او موضوع یې هجر ده. واعظانه برخه چې خال خال په کتاب کې ده. او قامي فکر والا برخه چې په دې کې ځای په ځای په نظر راځي. عشقیه برخه په دې برخه کې عابد هغه خبرو او خیالونو ته د شعر جامه اغوستولې ده چې عموما د انسانانو ترمنځ مشترک دي. نو ځکه د ده شعرونه اورېدونکي د خپل زړه اواز ګڼي. لکه هغې به هم کاته بره سپوږمۍ ته ما به هم، هغې به هم کاته بره سپوږمۍ ته ما به هم، زموږ د بدنصیبو به زیارت څه داسې و، سلام به مې اکثر مولانا مخکې ګرځوه، د عشق د زمانې مې عبادت څه داسې و. او دغسې نور ډېر بلا مثالونه. خو په عشق کې د عابد د شاعرۍ زیاته برخه په هجر او بېوفایۍ مشتمله ده. او دا بیان ما ته په دې کتاب تا له راغلی مرګ دې ماله راشي چې د نبي کیسه د نن زیات ښکاري. لکه منم چې جدایي څه د قسمت د لاسه وه، تا هم را سره کړی محبت څه داسې و. یا دا شعر چې دومره سپک نظر جانانه په کار نه و چې دا کوم دې راله وکړه عاشقۍ ته، ستا د بېلتانه په اور کې سوځمه، راشه که نه زړه زما لمبې وکړې. او د دې کتاب د عابد د دې کتاب بله برخه چې کومه ده نو هغه غټه برخه نو هغه واعظانه شاعري ده. لکه د مثال په توګه دا شعرونه زما خبرې په راغونډېدو دي. لار کې بې ځایه ودرېدل ښه نه دي، لار کې بې ځایه ودرېدل ښه نه دي. تاسو ګورئ واعظانه شاعرۍ مثال ته ګورئ، لار کې بې ځایه ودرېدل ښه نه دي، پردو تورسرو ته کتل ښه نه دي. مننه صادق صاحب، دا مېلمنه ده د بل کور ته به ځي، په نه خبره خور وهل ښه نه دي. او په ژړا مړې خلکه مه درنوئ، مړې پسې بیخي ژړل ښه نه دي.
او صادق صاحب دا شعر واورئ چې ما سره څوک څوک اتفاق پرې کوئ لنغدو شلو قرض سل ښه نه دي وایي عابد د تجربې مطابق د له سره په لاره تلل ښه نه دي. د عابد د شاعرۍ څخه لږه برخه د خپل پښتون قام د خوښۍ او خواخوږۍ ده. د مثال په توګه خلک مې ولیدل دنیا مې ګوټ په ګوټو کته مزم لاله خلک مې ولیدل دنیا مې ګوټ په ګوټو کته خو چېرته نشته پکې څوک د پښتنو په شان دی. بله خلک کیسې کوي د ظلم د کشمیر په خلکو خلک کیسې کوي د ظلم د کشمیر په خلکو. زما نظر کې پښتانه دي غمزدولي خلک یا دا چې پښتنو بس کې بې ګناه مرګونه نور مه کوئ تور سرې کونډې شوې دا ظلم کور په کور مه کوئ. یو بل نظر مختصر او بیا زما خبرې ختمې. د عابد شاعري په لساني لحاظ تر ډېره حده برابره ده. یعنې ژبه په دې خپل کتاب کې د څنګه استعمال کړی د دې ژبې سره څومره انصاف کړی. په دې کې یوه خبره د عابد شاعري په لساني لحاظ تر ډېره حده برابره ده. عابد د پښتو امروزي محاورې متلونو او د ترکیبونو ښه خیال ساتلی دی. لکه د هر مظلوم اسویلي رسي تر اسمانه پورې د هر مظلوم اسویلي رسي تر اسمانه پورې د صبر غشی یم لاوتې له کمانه نه یم. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې زما خپل عادت دا دی که دا عادت څوک هر څنګه ګڼي بس ګڼي دي خو زما خپل عادت دا دی چې زه په چاپ شوي کتاب باندې تنقید نه کوم ځکه چې چاپ شوي کتاب د لیندې نه وتلی ښه شی دی. د عابد شاعري په ټول پلو په عقلي او لساني لحاظ پخه ده او زما خو زیاته خوښه ده په دې باندې چې روانه ده ډېره اسانه ده خوږه ده عامفهمه او عوامفهمه ده. زما د خبرو اخري جمله نو ځکه خو زه وایم چې باوجود د ډېر عبادته د عابدالي عابد دا دعا شرې هم قبوله مه شه چې تا له راغلی مرګ دی ما له راشه. ستاسو ورور ساجد شاعر